السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جمعې مبارک شپه ده. باید موږ او تاسې ژبې په درود باندې مشغوله وګرځوو. الحمدلله، الله لره دې حمد وي چې دا یو نیم کال کېږي فضایل درود خپرونه شروع ده. الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د محبت سبب او ذریعه وګرځوي. انا علي رضی الله تعالی عنه، د علي رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دي هیڅوک دعا نه کوي که دعا وکوله بینه و بین الله حجاب، د دې دعا او د الله په مابینځ کې حجاب وي، تر هغه وخت پورې نه پورته کیږي چې تاسې پر سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود نه ووایاست. کوم وخت چې مو درود ووایه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي دغه درود د حجاب چیرې کې ودخل الدعاء، هغه دعا ننوځي د الله جل جلاله دربار ته ولاړه شي، د الله جل جلاله په حضور کې قبوله شي. او دغه رنګه په بل روایت کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي کل دعاء محجوب من السماء، هر دعا هغه بنده کړول سوې ده له اسمانه څخه اندې نه پورته کېږي تر داسې وخته پورې چې تاسې درود په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې نه ووایاست. کوم وخت چې تاسې درود ووایاست، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي دغه دعا پورته شي، د الله جل جلاله په دربار کې قبوله شي. حدیث رقم اول او دوم صفحه اولس. القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين. نو محترمینو، درود هغه وسیله ده زموږ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مابینځ کې چې موږ د ده و محبت ته او د ده و همسایه‌ګلوۍ ته به په درود سره ځان رسوو. که رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک ډېر درود پر ما باندې وایي، هغه به زما همسایه په جنت کې. په دنیا کې خو هر څوک دا غواړي چې د یو عظیم سړي، د یو عظیم مشر، د یو عظیم باچا هغه همسایه جوړ شي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په د الله په مخلوق کې څوک عظیم وي، څوک په مشر وي د الله په مخلوق کې. سید المرسلین دی، د ټولو انبیاو سید او سردار دی، نو خو تر ټولو مخلوق کې فضیلت پیدا کوي. نو د هغه همسایه‌ګلوي به څومره خوند کوي په ورځ قیامت. او بل درود ویل پر جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې د حور والور دی. په دنیا کې که موږ هغه یو نکاح کوو، واده کوو، د ژوند ملګری پیدا کوو، خو هغه موږ په لکاو پیسو باندې لاس ته راوړو چې هغه د دنیا ښځه ده، بل وخت بیا سپین سرې وي، بل وخت بیا هغه سترګې او هغه د مخ رونق او هغه ښایست نه وي کې پکښې، هغه بیا ضعیفه وي، هغه بیا له کاره څخه ووځي، او بلکې هغه انسان دی چې په شپاروز کې څو وخته هغه تقاضا ضرورت ورته پیښیږي، هغه هر انسان ته په شپاروز کې څو واره د ضرورت تقاضا پیښیږي چې هغه به د مرداري له بدنه څخه جلا کوي. خو د دغه ښځې چې په دنیا کې موږ غواړو څومره قیامتونه، څومره ولورونه پوره کوو، بیا موږ د ژوند ملګری پیدا کوو. خو لیکن د آخرت د ژوند ملګری چې حورې دي، الله جل جلاله په کمال قدرت باندې پیدا دي، هغه له خاورو نه دي پیدا، هغه له اوبو نه دي پیدا، هغه د الله په محض امر باندې پیدا دي. د هغو ښایست دومره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د جنت یو حوره و دنیا ته سر ښکاره کړي، د دې د ښایست په وجه باندې به د دنیا د ښایسته لمر نظام، د سپوږمۍ د دې ښایسته رڼا نظام به کمزوری سي، خو د حورې رڼا به زیاته سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که یو حوره ناوړي د دنیا په دې غټو دریابو کې ناوړي توکي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه دریابونه به هغه خواږه وګرځېږي لکه عسل. نو سبحان الله، د دومره عظیم ودو، د دومره ښایسته ملګرو قیامت درود دی. محترمینو، درود وایست چې حورې مو ډېرې سي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي بعضې امتیان به زما هغه په لکاو حورې په نکاح وي. او دا هغه نبي دی چې حیوانات هم پېژندي. د زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي كنت مع النبي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. زید بن ارقم راته نو وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د مدینې منورې په بعضو کوڅو کې روانم. یو خیمه ولاړه ده د یو سارایي و د اعرابي و د کوچې، فاذا ضبیه مشدودة، یو وصی تړل سوې ده، یو وصی بندي ده
په پړو باندې تړل شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې د دې خیمې مخ ته تیریږي فقالت یا رسول الله دې وصي غږ وکي ول یا رسول الله ان هذا الاعرابي دغه سارای سړی استوادنی زی ښکار کړی یم خو زما په هغه دشته کې د هغه غره په لمن کې بچان دي زه ګرځېدلم چې خوراک وکم سینه له شیدو ډکه کم و هغه خپلو بچانو ته شیدې وروړم خو زه دلته ښکار سوی یم یا رسول الله زما په سینه کې شیدې ولاړې دي زما سینه درد کوي یا رسول الله زما تی درد کوي یا رسول الله دغه سړی دې مې حلاله کي چې له دې تکلیفه څخه خلاص سمه او یا دې مې خپلو بچانو ته ایله کي چې زه دغه شیدې ورکم او دغه دردونه مې هغه ایسته محترمینو دا موږ تاسو ته معلومه ده چې د یو زنانه شیدې بندې سینه راوځي پر ډاکټرانو باندې ګرځي جګر یې درد کوي سینه یې درد کوي دمونه کوي دواوې کوي چې علاج شیدې راوځي هلته سینه خوږیږي محترمینو نو حیوان هم دغه رنګه سینه خوږیږي و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و دغه سړی ته وویل ول دغه وصي پرېږده دا وصي پرېږد چې ولاړه سي و دې خپلو بچانو ته شیدې ورکړي بیا به دوباره درته راسي هغه اعرابي ورته وویل چې دا خو حیوان دی دا خو وحشي حیوان دی دا که زه پرېږدم کله بیا ماته راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وصي ته سترګې ورواړولې او وصي ورته ویل یا رسول الله ته زما په ضمانت کې څه زه بیرته راځم درته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و هغه خاوند د خیمې ته وویل و هغه کوچي ته وویل چې دا وصي پرېږده زه د دې وصي ضامن یم که دا نه راله بیا چې تا هر څه تاوان غوښتی او هر څه بدله دې غوښته زه در کوم وصي الک هغه کوچي هغه وصي پرېښوله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه ناست دی انتظار دی زید بن ارقم راته نوم بارک هم سره ناست دی وصي چې راله و خپلو ماشومانو و خپلو بچانو ته راله و خپلو بچانو ته راله و خپلو اولادیه ته راله ډېر په سرعت او په چابکوالي باندې راله هغه اولاد هغه بچانو پوښتنه ځینې وکوله والمور د پخوا په حالت کې نه پخوا به په ارام او په سکون ته راکلي موږ ته به دې شیدې راکولې نن څه پیښه ده وصي ورته وویل چې زه ښکار سوی یم زما په ضمانت کې سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ناست دی ژر شیدې وخوري چې زه ورسم دی نه چې په سردار محمد صلی الله علیه وسلم بارک باندې هغه یو تکلیف رانولي دغه کوچه او سرایي ژر شیدې وخوري هغه بچان د وصي څه ورته وایي وایي مور ستا شیدې پر موږ باندې حرامې دي ستا شیدې موږ نه خورو ولاړه سه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ضمانته خلاص که ته مرې که موږ هیلا کېږو خو چې دی نه چې زموږ په خاطر و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته تکلیف ونه رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته مصیبت نه ورسیږي الله جل جلاله به بیا دوزخ له راکړي الله به بیا اهل د دوزخ وګرځوي ځه مور وصي بیرته چابکه راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و حضور ته راله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وصي ته وویل چې ولې چابکه راله وصي ورته یا رسول الله زما بچانو ستا شیدې نه خوړلې ستا په ضمانت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ناست دی ځه ولاړه سه هغه له ضمانت خلاص کړه هغه سارایي او هغه اعرابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته مخ راواړو د حیوانات هم ستا سره مینه او الفت لري دا حیوان ستا په خاطر باندې ما آزاد کړی دي زه نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم برکه وصیت لاړه سو خپل بچان ته شدي ورک محترمینو دا هغه نبی وو چې حیوانات هم پیژندي حیوانات هم مینه ورسره درلوده نو موږ د په محبت مکلف یو موږ د په مینه مکلف یو ای انسان ولې به مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره نه کوي ولې به په زړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ځای نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر اهل او تر اولاد تر ټولو اقربا میزان ته قریب نه وبلی کامل مؤمن نسي جوړېدلی نن موږ ولې په هغه مقام کې یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حکم لسنو وتلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق لسنو وتلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او متابعت لجميع وتلی دي دا زموږ به فائدہ د سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم سره
دا واقعه ابو نعیم په دلایل نبوت صفحه 300 کې او امام بهقي رحمت الله علیه په دلایل نبوت جلد شپږم صفحه 415 کې ذکر کړی او دا رنګه معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم صفحه 1 معجزه نمبر 310 کې روایت کړی. نو الله جل جلاله دی د سیدنا صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مینه موږ تاسو ته راکړي. الله دی دا د جمعې شپه مبارکه زموږ تاسو په درودو باندې مشغوله وګرځوي تر دغه پورې چې د وصي سینې درد کاوه او تیوه یې درد کاوه. یو واقعه را په یاد شوله. یو وخت مې واقعه لوستله چې په دا څه وخت مخکې څو کاله مخکې په عربو کې چې ریاض و جده و کم ځای و یو ښځه کینسر وه د سرطان په مریضي باندې اخته وله. دې له یو بله ملک څخه یو خادمه راوغوښتله. د عرب د کورو دپاره خادمانې لري د مالیزیا څه و د کوم ملک څه و. نو هغه خادمې ویزه چې لګېدلې ده په دې وخت کې هغه خادمې بچی پیدا شوی. نو هغه کوچنی بچی یې پرېښود راله وه سعودي عرب ته د مزدورۍ دپاره. نو چې څوک د بل چا خادم جوړېږي خو نو مجبوریت په یې کنې څوک دا غواړي چې د بل چا تر امر لاندې دي سي. دغه عرب یې پوښتنه ځینې وکوله چې ته دا او دا څه ځای ته ننوځې ولې دومره ځنډېږي څه مشکل در پېښ دی. دې غږ نه کو. یو وخت کې هغې خشم ورته وکړي چې ته دا او دا څه ځای ته ننوځې ولې دونه ډېره ځنډېږي او ډېره ځې. وایي دا ورته ژړغونکی سو چې زه راکلم په دې او وختو کې زما بچی پیدا شوی. نو زما دغه سینه له شیدو ډکه ده درد کوي. نو زه تشناب ته ننوځم ما خپلې شیدې توی کړم بېرته راووځم. د دې عربي ښځې زړه رحم وکوي درد یې وکوي. ولاړه و بینک ته ډېر پیسې راوړلې ورته او ورکړلې او پر پاسپورټ باندې د خروج ټاپه ور ولګوله چې دونه وخت بعد بیا راسه ولاړه سه ته رخصت دې خپل ماشوم دې لوی کړه او ستا د میاشتې څومره تنخوا ده دا تر هغه وخته پورې چې ته راځې زه درکوم یا پر یوه ځای باندې ورکړلې. خو دا ښځه وایي ډاکټر ته ورله هسپتال ته ورله هغو چې ټسټونه وکړل ستا کینسر او ستا سرطان مریضي ختمه شوې ده. دا په چیش ختم سو چې کوم هیواد او په کوم ملک دی علاج وکړي. دی ورته ویل علاج مې په صدقه باندې وکړي او علاج مې په رحم باندې وکړي. الله پر مخلوق مې رحم وکړي الله پر ما باندې رحم وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي داو امراضکم بصدقه خپل مرضو علاج په صدقه باندې وکړي په خیرات باندې وکړي. نو دا واقعه د هغه سینې تر درده پر را په یاد سو. نو هغه وصي چې به ډېر فریاد کاوه د سینې له درده په عذاب و چې د دې تو درد کاوه. نو د هغه نبي و چې حیوانات هم د ده په نبوت باندې قائله وله الا ثقلین انسان او پیری مقابله شروع کړه. خو وصي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره څومره نهایي محبت و تاسې فکر وکړئ یو حیوان چې بندي بیا یې ایله کې بیا راګرځي. یو حیوان د مرګ سره مخامخ چې ایله کې بیا راګرځي. دا وصي بیرته راله د مرګ چړې ته یې ځان راورساوه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ضمانته خلاصوي. او د دې وصي بچیانو او پر ځان لوږه تېره که تنده یې تېره که خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ضمانته خلاصوي. و الله جل جلاله دې وصي ته حیات ورکوي. دې وصي ته الله حیات ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت وساتي ازاده سوله. هغو بچانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وساتي په نس باندې ماړه سوله. نو ای انسان چې په ایمان مکلف یې ایمان در سره دی د دغه سردار محمد صلی الله علیه وسلم محبت در سره وي نو ولې به نجات ته عذاب قبر څخه نسی پیدا کولی ولې به نجات ته قیامت ته ورځي د عذاب څخه نسی پیدا کولی هیڅ کله به عذاب نسی در باندې را عذاب پر هغه چا باندې را روان وي چې په سینه کې محبت نه وي محبت نه وي محبت نه وي. نو الله جل جلاله دی زموږ ټول اعمال د الله د رضا دپاره وګرځي
او الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مینه را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.